زه جهانگیر رضا یم. د لومړنۍ زده کړې پاکستان کې پای ته ورسېدو، نو د هغې ځای نه بېرته دوباره مونږ چې دی خپل ګران هېواد افغانستان ته راغلو. سهار څخه تر 12 بجو پورې زه به په مکتب کې وم او بعد د هغې نه به زه خپل کسب ته تلم. په دغه وخت کې چې دی ماته یوه انګېزه پیدا شوه، زه باید چې دی لوړې زده کړې وکړم او د دې ترڅنګ چې دی په راتلونکي کې زه باید یو ښه سوداګر هم اوسم. نو په همدې کسب په وخت کې ما یو امتحان چې دی یو پوهنتون ته مې ورکړی و. یو کال په جریان کې چې دی ما ته زنګ راغی، نو ما ته ویل چې خوشبختانه تاسو چې کوم امتحان ورکړی و تاسو په دغه امتحان کې کامیاب شوئ. نو رښتیا هم زه د خوشحالۍ دغه احساس هغه وخت چې ما وکړه نو اوس تاسو ته یې زه نشم بیانولی. د همدې فرصت نه ما هم ښه استفاده وکړه. په پای کې چې دی خوشبختانه زه چې دی د ABM ډیپارټمنټ ده عمومي اول نمره فارغ شوم. بسیار یک آدم خوب و یک استعداد کمی فرصت برای تمام جوانان و اطفال نازنین مهیا کرده تا درس بیاموزند و اطفال این سرزمین ما بیشتر رشد کنند و یک کشور عالی داشته باشیم. یاد گرفتیم؟ هر یو زده کوونکی چې دی په ژوند کې په بالخصوص په مکتب کې یو هدف لري، نو باید هر یو ښوونکی کوښښ وکړي تر څو خپل زده کوونکی په ښه ډول ورسوي. ډېر برلاسه مدیر دی ځکه چې د ادارې له خوا نصوص تعینلیکونه هم ترلاسه کړي دي. د ښوونیزې حوزې له لارې همدارنګه د معرف شهر نه یا د وزارت نه اشخاص راځي، نو په مدیریت کې تر ننه پورې څه کمی نه دی راغلی. د ژوند په هره برخه کې بالخصوص د تعلیم په برخه کې هر یو ځوان ډېر کوښښ وکړي تر څو خپل هدف ته ورسي. زه په ټولنه کې د مدیر په صفت ډېری ځوانانو ته مې د کار زمینه مساعده کړې. په ژوند کې که ستونزه هر څومره غټ وي نو تاسې مه اندېښمنه کیږئ. د دې په خاطر که دروازې څومره غټې دي نو په وړوکي کلي باندې خلاصیږي. نو د دې په خاطر باید په ژوند کې چې څومره ستونزې وي نو باید موږ خپل همت د لاس ورنکړو او هغې سره چې دی ښه مبارزه وکړو. ځوانان او محصلینو ته وایم چې د علم په خاطر همدغه کتاب همدغه مطالعه ده چې انسان ذهن بدلی، انسان ذهن مثبت لوري ته بیایي. لوی ارمان لرم چې په راتلونکي کې یو ښه آرامه سوکاله افغانستان ولرم او هغه ځوانان چې په هره برخه کې مهارت لري هغه برخه کې د خپل هیواد دپاره ډېر ښه کار وکړي.